پیښو ته د رسیدو اطفایي لوی ریاست چې د کورنیو چارو وزارت د امنیتي چارو ستر معاونیت په اډانه کې ځای لري یوه ټولګټه او خدماتي اداره ده چې فعال غړي او پرسونل د طبیعي او ناطبیعي پیښو د سختو ورلګېدنو پر مهال د هیوادوالو د ځان او مال ساتنې په موخه د هیواد په ټولو ولایتو او بندرونو کې شپه او ورځ په خپلو دندو بوخت دي. د کورنیو چارو وزارت مطبوعاتي ټیم دا ځل پیښو ته د رسیدو او اطفایي ریاست د پولیسو کړنې او فعالیتونه پردې مخ ته راوړي دي. د وطن پشنا لمنا ژړا وخیژه سهارا. السلام علیکم برادر محترم، خوب هستین؟ ما از ریاست اطفایه از بخش مدیریت نظارت یک ورق آگاهی آمار را بر شما آوردیم. ابلاغی است از طرف اطفایه بر شما توضیح میشه، دیگه با می عمل کنید بخیر. السلام علیکم برادر محترم، ما از ریاست اطفایه آمدیم از مدیریت نظارت. یک ورق ابلاغی اطفایه را بر شما توضیح میشه، دیگه خدا کنه استفاده صحیح بکنید. بخیر باشید. سلامت. السلام علیکم حاجی صاحب محترم، خوب هستین؟ بخیر، صحتمند، خیراتی است. ما از ریاست اطفایه آمدیم، یک ورق ابلاغی اطفایه را بر شما توضیح میکنیم. در صورت ضرورت میتونید با شماره 101 اطفایه و 119 پلیس شما تماس بگیرید. بخیر باشید. پیښو ته د رسیدو او وروژنې ریاست تازه د کابل ښار د ټولو ترانسپورټي ترمینلونو کې د وروژنې د مخنیوي په موخه د لویو مسافر وړونکو موټرونو او موټر چلوونکو او مسافر وړونکو شرکتونو مسؤلینو ته د عامه پوهاوي کمپاین پیل کړی. خوشیو زیری راوړه د هیواد هر کناره، د هیواد هر کناره. ریاست عمومی رسیدگی به حوادث و اطفایه یک گروهگان عامل منفی است که در سطح کشور وظیفه اجرا میکنه. یک بخش ریاست عمومی رسیدگی به حوادث و اطفایه که بخش وقایه و نظارت است که به خاطر وقایه تدابیر پیشگیرانه را میگیره که آتش یا حریق به وقوع نپیوسته. با مو خاطر ما آمدیم امروز اینجا که همین ترانسپورت مسافربری را ما یک چک کنیم، یک کنترل کنیم، نظارت کنیم که آیا اینو حالا ضد حریق داره یا نداره. د کونړ په سیند ورګډ شه درځه تر ننګرهار، د خوښیو زیری راوړه د هیواد هر کناره، د هیواد هر کناره. د کورنیو چارو وزارت پیښو ته د رسیدو او وروژنې ریاست لوی رئیس الحاج مولوي حافظ نورالله انصار د یاد کمپاین او فعالیتونو په اړه وایي. نننی زموږ پروګرام دا دی چې د ترانسپورټو توورځي د ښار کې هم ودرېږي زموږ ملګري، هغه کوم موټرو د مسافربري موټر وي یا باربري موټر وي یا دغه وړه د تکسیو داسې شخصي موټران وي، موږ دې ته توصیه کوو چې باید بالونو ضد حریق ولري. ځکه چې کله کله د موټر ور اخلي د بازار منځ کې خدای مکړه هغه شاته هم موټر دی مخکې هم موټر دی، یا زموږ موټروانان د رکشا یا د وړه موټران ویرې د وجه فاصله هم نسو ورکولی، 1 متر نیم متر ودرېږي، دا هم اصولا نه دي برابر، باید 3 متره فاصله ولري. پوه شوې؟ دا شاته و مخکې خدای مکړه یو قضیه شي باید هغه ځای نه ځان وجوړوي، دا توصیه کیږي. او د بالون ضد حریق باید هر موټر ولري، وړه موټر وړه 100 کیلو او غټ موټر غټ باید بالونونه ولري. تقریبا د اسلامي امارت د فتح پیروزۍ نه وروسته موږ تقریبا 10,000 شاوخوا د سروي وقایه د سطح افغانستان زموږ دغه نظارت ټیم کړی دی. انشاءالله تعالی امید دی چې دغه نه ډېر یو ګټه زموږ د ولس ته او ملت ته ورسیږي، ځکه چې د کوم بعضې وخت ته شاراره کې بعضې قضیې شوي دي، تاسو ته معلومات شته مختلف ولایتونو کې دا یو لوی حادثه جوړ شو. سیلابونو دا زموږ د اداره یوازې د اطفایه د حریق یا په اور دپاره نه ده، د طبیعي او غیر طبیعي پیښو دپاره دا اداره ده. نو ټول خلکو نه دا غوښتنه لرو د زموږ د نظارت ټیم او د سروي وقایه سره غزنوي ته سلام یوسا د اکبر او د ملالي، د جلال سپېڅلې روح ته
سلامون بیشماره د خوشیو زیری راوړه. ما همراهی در بیض دریق در موترهای ما همیشه وقت 2 تا 3 تا می باشه. وقتی که عریق می باشد در کدام جای خدای ناخواسته عریق میشه، بازی در بیض دریق ما زیر چوکی می داشته باشیم، میگیریم اینجا یک پن داره، این پن زیر میکشیم، به 2 سراغ ساعت استیجی میگیریم، پایپ پدیر میگیریم، هر جای عریق باشه اونجا دایش استفاده میکنیم که عریق ما خاموش. و شماره 101 اطفای ما تماس بگیرید. موترهای ما که سین شمال و شمال چرخ میره، تمام موترات بالونای اطفایی داره. به تعداد هر موتر به تعداد 3 دانه بالونای اطفایی است. چیزای صحیح است. دیگه در ترمینال خدماتی ترانسپورتی پایتخت به تعداد 10 دانه بالونای 50 کیلویی است. به تعداد 50 دانه بالونای 2 کیلویی است که در هر موقعیت نصب شده است. دیگه مسئولین اطفایه خاص داریم. دیگه الحمدلله کدام مشکل اندکی که شوه ونمو خود ما اقدام میکنیم. اگر مشکل ما کلانتر شوه دیگه عاجل به اطفایه زنگ میزنیم، 101 یا 119 زنگ میزنیم که به ما رسیدگی شوه. فعلا الحمدلله که تو یک قضیه در ترمینال صورت نگرفته. به یک اندک مشکل مواجه شدیم امروز، الحمدلله خود ما مشکل حل کردیم.